له 25 کلنۍ تر 40 کلنۍ پورې دا هغه وخت دی چې ته باید تر ټولو ډېر زیات زحمت وباسې. ته باید تر ټولو ژوند کې ډېره مبارزه وکړې، ډېره خواله تویه کړې، تر څو راتلونکي دې راحته وي. ته چې نن څومره ستړیا ګالې، څومره زحمت وباسې، راتلونکي دې همداسې راحته وي. که ته نن زحمت نه وباسې، راحت طلبي کوي، راتلونکي به دې همدومره له ستړیا او له ستومانۍ ډکوي. نن چې ته څومره زحمت وباسې، نتیجه یې راحت ده. خو که تنبلي کوي، وخت ضایع کوي، همدومره به وروسته په عذابېږي. دا هغه مرحله ده چې ته خپل ټول اهداف باید همدې مرحلې پورې وتړې او وایې چې په دې کې زه بریالی ځان کوم. اخواته ورو ورو ستا انرژي، ستا حوصله او هر څه ښکته رواني. د اوج د ځوانۍ ده. په دې وخت کې هر هغه ارمانونه چې ته لرې، اهداف لرې، پوره کېدای شي. ستړیا وګاله نن چې سبا دې راحت.